کله د کشرانو هغه یو مشر نه وي نو د هغو کم بچي چې وي د هغو کم کشران درونه څه چې وي نو د هغو بیا حالات چې دي دا رنګې وي دا کم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې هلک په هکله باندې ما الریډي 2-3 ویډیو جوړې کړلې ډېر څه پې ویمه نه خو نوې کم تازه ویډیو چې د دې راځي نو هغه ډېرې زیاتې غلطې ویډیو ډېرې زیاتې په معاشرې باندې یو ډېر زیات غلط اثر چې کوي هغه دي. لکه نن سبا تاسو د دې د یو کس ورسره ویډیو کړله دا کم کس چې دی ډینجر مومند په نوم باندې یادېږي صرف او صرف چې کم دی په دې هلکانو پسې ګرځي د دې الریډي کم بیک ګراوند چې دی هغه ډېر زیات خراب دی. څه موده مخکې د یو هلک مدثر نوم کم د پېښور سره تعلق لرو د هغې سره د دې کب بحث مباحثه چې روانه وه یعنې په سوشل میډیا باندې دا چې کم دی هغه ورسره به داسې ویډیو به کولې لکه پروت به ورسره په غی کې به ورسره یو ځای ته به تله بل ځای ته به تله بیا په منځ کې د دې اوس اختلافات راغله نو دغه اختلافات د سبب بیا خلکو کم ټیک ټاکران چې دي هغه راولګېد خپلې ایډیانې به مشهورولې په دې باندې او د دې کم ویډیو چې دی هغه هلک هغه به ورسره یو ځای کولې. به هر حال په هغې باندې الریډي زموږ په چینل باندې ویډیو پرتې دي هغې ته تله نه غواړو خو صرف دا بحث کوو چې دا نن کم نوی هلک چې دی اعزاز دیروجې داسې په نوم مشهور دی د دې چې کم ویډیو مخې ته نن سبا راځي نو هغه ډېرې زیاتې یو پهاش قسم ورته مونږ وایو هغه دي. بس الله دې خیر کړي او خاص کر زه تاسو ټولو ته بار په دې ویډیو کې ریکویسټ کوم چې په خپل کشرانو باندې خصوصي نظر وساتئ په خپل بچو باندې نظر وساتئ که سبا له داسې خلکو له په لاس ورغله نو بیا په هغې کې څه نه کېږي کم شرم چې دی هغه چې یو ځل وشو نو که تاسو بیا هر څه وکئ په هغې کې بیا څه ګټه نه کېږي. نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو ته یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې په خپل کشرانو باندې خصوصي توجه ورکړئ چې د بدو خلکو په لاس باندې ورنشي. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.